Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir official students pen lecture की बा मंगा डिस्कस को pointers and arrays सही दा lecture number 4 زمونږه چې کوم زموږ سره د اوپ سیریز دی راځو خبره کوو چې یاره موږ سره pointers and arrays د څه قصه صحیح ده نو ډېر زیات امیزنګ کلاس دی ډېر زیات ایزی دی ډېر زیات انټرېسټینګ ټاپک دی تاسو کله په تھیوري باندې پوه شئ نو پروګرامینګ بل دین هم ډېر زیات آسان دی او تھیوري هم ډېر زیات انتهایی آسان ده صحیح ده او ډېر زیات لکه امپورټنت هم دی ریګارډینګ ټو د اوپس صحیح ده لکه pointers or arrays صحیح ده name نه ظاهري زم سره چې موږ خبر ده pointer او د array کو صحیح ده نو there is a close relationship between pointer and arrays in the advanced programming وای زموږ سره په advanced programming کې د arrays او د pointers یو بل سره ډېر closely relate دي صحیح ده څنګه arrays are accessed using pointer وای ځکه چې د array موږ څه کوو د موږ access کوو د pointers په تور باندې لکه how we can access array through pointer نو هغه موږ اوس ډیټیل سره ډیسکس کوو صحیح ده an array consists of consecutive location in the computer memory دا موږ ویل چې array زموږ سره څه شی و array زموږ سره consist په consecutive location in the computer مطلب دا array چې کوم لکه مطلب موږ یو array کله ډیکلیئر کوو په کوم ایلیمنټس نو دا زموږ سره consecutively نو د هر ایلیمنټ خپل څه میموري اډرس نو دا array زموږ سره صحیح دا زموږ سره consist په consecutive location باندې چې کوم کمپیوټر میموري ده صحیح ده consecutive مطلب پر لپسې صحیح ده لکه یو لکه سپوز موږ سره 5 ایلیمنټس لپاره یو array دی دا ایلیمنټس په لپسې consecutively لګیدلي د خپل consecutive location صحیح ده په کمپیوټر میموري کې to access an array کوو موږ یو array access کوو to the computer location of the memory location of the first element of the array is accessed using the pointer variable نو که چېرته موږ array access کوو د array چې کوم memory location دی د first element نو هغه څه وکړو هغه موږ access کوو د pointer variable په تھرو باندې the memory location of the first element دغه first element چې کوم memory location دی دغه array صحیح ده دا څه د موږ access کوو د pointer variable په تھرو باندې the pointer variable is then incremented to access other elements of the array وی بیا ګورئ کولنې element ما د array څخه کوو هغه ما سکو لکه مطلب 0 انډیکس چې کوم دی کنه پاره کې په 0 انډیکس کوم ایلیمنٹ لکه انډیکس 0 دا ماره پوینټر ویریبل په تر باندې سکو دا ما دغه چې کوم لوکیشن دی کوم میموري لوکیشن دی هغه ما اکسس کو نو چې زمون سره څومره اره دی نو هغه بیا هغه موږ سکو دغه پوینټر په سمپل انکریمنٹ کیږي لکه مطلب اولنې چې کوم میموري اډرس دی هغه پوینټر د اره سکو هغه ونیو نو بیا چې کوم نیکسټ ایلیمنٹ دی پاره کې پوینټر موږ زمون سره انکریمنٹ شي نیکسټ ایلیمنٹ بل لاړ شي څومره زمون سره اره غټي هغه موږ زمون سره پوینټر انکریمنٹ کیږي to the last element of the array صحیح ده with the pointer is increased in value دا موږ وایو صحیح ده with the pointer is increased in value according to the size of the element of the array with array چې څومره زموږ سره سایز دی څومره زموږ سره array element دومره زموږ سره pointer incrementation کیږي صحیح ده when an array is declared کله چې موږ یو array declare کو لکه لیټس سپوز ته موږ دا یو array چې کوم انټیجر ټایپ والا دا یو array declare کړل د 5 ایلیمنټس ته پدې کې صحیح ده او دې لپاره چې زموږ د array لپاره څو پوینټر کریټ کوو نو هغه موږ څنګه بل څه کړل ته دې لپاره د array لپاره یو p پوینټر په p نیم سره موږ پوینټر ویریبل هغه هم څه کړل ډیکلیئر کړل او دوه ډیټا ټایپ سیم دي صحیح ده نو د array x is of the type int and the p دا array وای دا کوم ویریبل کوم array چې موږ ډیکلیئر کو دی ټایپ هم انټیجر دی دا p هم زموږ سره پوینټر ویریبل هم زموږ سره انټیجر ټایپ والا دی نو to store the starting address of the array x کوم موږ وایو چې زموږ سره زموږ د x کم array دی کله دی array چې کم starting address دی مطلب starting کم element دی کله داغه address کو داغه address موږ store کول غواړو نو r the address of the first element the following statement is used دا ولنه statement موږ به دا statement لیکو چې دا p چې کم pointer ته موږ سو کوم دا x array سو کو دا ورواچو مطلب د statement دا شو چې یاره ته دی x array چې کوم فرست ایلیمنٹ دغه د پوینټر په تور باندې اکسس کو صحیح ده دا سټپ ډیر زیات امپورټنت دی دا بس موږ پروګرامینګ کې کو چې موږ به یو array والو او غره چې بار چې کوم پوینټر موږ ډیکلیئر کړل هغه به تاسو کو د پوینټر ته بغیر نیم موږ سو په کوم نیم چې ډیکلیئر کړل هغه به تاسو ساين کو مطلب بر دې سټیټمنټ دی چې هر دی array چې کوم فرست ایلیمنٹ دی هغه موږ سکو دغه کوم اډرس ته پوینټر ته ورواچو صحیح ده وای the address operator is not used when only the array name is used کله زم سره د array د نیم لکه مطلب سمپل موږ د array نیم ولیکو بدل تاسو سره د address operator ضرورت نشته او کچرته اوس لکه مطلب موږ کله موږ د سٹارټینګ نه د چې کوم د array د زم سره لکه لیټ سپوز تاسو دا شي دا زم سره سپوز یو array دی نو دی array چې کوم سٹارټینګ اډرس دی نو پوینټر اول څوک موږ ډایرکټ زموږ دا ولنه ایلیمنټ څخه دی اډرس والی میموري اډرس صحیح ده او بیا چې څومره زموږ سره څه کېږي دا لکه مطلب په دې کې انکریمنټیشن موږ بیا نیکسټ ایلیمنٹ هغه څه کوو هغه اکسس کول غواړو نو موږ څه وکړو
پوینټر انکریمنٹ کو زموږ سره د نیکسټ الیمنٹ ایډرس اول پاره کې بیا داسې پوینټر څه کې هغه انکریمنٹ کیږي او د نیکسټ الیمنٹ ایډرس ځان سره څه کې سٹور کوي. کله ته اوس موږ غواړو چې موږ د خپل د اری د پوینټر په تر او دا کولیټ سپوز هم سره یو اری د ا په نیم صحیح ده. نو موږ سمپل در پر پوینټر والو او پوینټر ته دا اری څه کو دا ساين کو ته دې سټیټمنټ مطلب دا چې یار په دې اری کې زموږ سره کوم فرست الیمنٹ دی د دې فرست الیمنٹ چې کوم ایډرس هغه موږ د پوینټر ته ورواچو او چې کله سیکنډ الیمنٹ ایکسس کوم لکه مطلب د ایډرس میموري ایډرس ماته پکاره دا غیر پر زموږ سره پوینټر سمپل څه یا انکریمنٹ کیږي سمپل از دیټ. خو کچرته اوس موږ غواړو چې نظر ډایرکټ په دې اری کې د تھرډ چې کوم element دی د ایډرس ماته پکار دی نو هغه بیا موږ ډایرکټ دا سکو چې هغه کې بیا موږ ایډرس اپریټر الته یوز کوو صحیح ده. الته موږ څنګه لکه مطلب لیټس سپوز سره پی یو پوینټر دی او دا ایکس زموږ سره شری یو اری دی نو دغه ایډرس اپریټر په تروان موږ دلته ډایرکټ انډیکس نمبر ورچول شو کوم انډیکس نمبر په تروان موږ ته دغه ویډیو پکاري صحیح ده. دا کوم انډیکس ایډرس موږ ته پکاري موږ ایډرس وی وین ان انټیجر خدا خو د چیرې مطلب کله موږ چې کوم د سو کو وین ان انټیجر ویلیو 1 is added to subtract pointer p. When an integer value 1 is added to or subtract from the pointer value p, the content of pointer variable p is incremented or decremented by kha. ګور زم سره سمپل چې کله زم سره یو انټیجر ویلیو ونی سیدا موږ اډ کو یا سبټریکټ کو سره د پوینټر ویریبل نه نو د کانټینټ اف د پوینټر ویریبل پی از انکریمنٹ نو دا پوینټر ویریبل زموږ سره سګي دا موږ سره انکریمنٹ کیږي چې موږ اډ کو ډیکریمنٹ کیږي مطلب د انکریمنټیشن ان د سنس سبټریکټ کیږي سیدا پوینټر نه دا ری سایز زموږ سره لکه لیټس سپوز زموږ سره واره دی دغه لکه لیټس سپوز دا واره زموږ سره سودی 5 اوکې 5 الیمنټس دي په سیدا اوس ته دی اری چې کوم سایز دی هغه زموږ سره ملټیپلای کیږي with 1 ولې چې دا اری زموږ سره د پوینټر سره انکریمنټیشن کوي په 1 باندې مطلب پس زموږ سره پوینټر دی چې کوم زموږ سره اری دی د دې الیمنٹ ایډرس چې کوم دغه راسو کو هغه د ځان سره سٹور کو بیا به داسه کې دا بیا بای 1 سره انکریمنٹ کیږي او نیکسټ چې کوم دا اری کوم نیکسټ الیمنٹ هغه به سره دغه میموري ایډرس په سره ځان سره سٹور کوي اوس د دې سایز زموږ سره ډیپند کوي څومره اری دی هغه عمره به زموږ سره لکه مطلب پوینټر انکریمنټیشن بای 1 کې نو ول موږ د اری په ټول سایز 1000 ورکو نمبر به زموږ سره دغه سایز راځي صحیح ده. it is incremented by 1 multiply with the size of the قسم موږ وکړه اوس کچته زموږ سره زمونږ چې کوم دغه اری دی هغه چېرته انټیجر ټایپ ولای نو هغه زموږ سره انټیجر چونکې دلته دوی 4 بایټس لیکل زموږ سره د انټیجر چې کوم دا زموږ سره انټیجر ویریبل زموږ سره 4 بایټس صحیح ده د زموږ سره 2 بایټس لیکل دا 4 بایټس دي د پلوټ هم زموږ سره 4 بایټس دي د ډبل زموږ سره 8 بایټ یو د کریکټر زموږ سره 1 بایټ نو په دغه کې بول بیا موږ سره ورکول غلط سپوز زموږ سره یو انټیجر ټایپ والا اری دی پر زموږ سره 5 الیمنټس نو 5 لم په 4 کې زر ورکو مطلب د زموږ سره 20 بایټس د دې سټوریج شو مطلب دومره سپیس په زموږ سره زموږ په کمپیوټر میموري کې اکوپای کوي خو بیا وي سپوز د لوکیشن اف د فرست الیمنٹ اف د میموري از 200 کچې دا ولنه کوئی لیټس اس سپوز کو کدا ولنه زموږ سره چې کوم الیمنٹ دی داري ته دې زموږ سره شدي ته چې کوم میموري دی صحیح ده ته دې چې کوم میموري لوکیشن دی هغه زموږ سره سپوز 200 دی نو د ویلیو اف د پوینټر پی اس 200 نو مطلب زموږ سره د پوینټر ویریبل چې کوم ویلیو شو زموږ سره 200 شو الریډي it refers to the integer variable او دا زموږ سره شکی زموږ سره ریفر کیږي integer variable تر فالوینګ لکه دا سی زموږ سره اولنې زموږ لکه مطلب اولنې الیمنٹ چې په اری کې کوم د زموږ سره لیټس سپوز ته دې شری ته دې چې کوم لوکیشن دی ته چې کوم میموري لوکیشن دی لیټس سپوز زموږ سره 200 دی نو بیا زموږ سره پوینټر اولنې د میموري لوکیشن ډیټیکټ کینو هغه الریډي باغ ته 200 راشي مطلب د دې الیمنٹ هغه کوم لوکیشن زموږ سره میموري لوکیشن 200 دی نو چې دا 200 دی نو بیا چې موږ نیکسټ کم کو هغه سمپل موږ سکو د انکریمنټیشن چې کله موږ کوو پی پلس 1 مطلب پی به موږ انکریمنٹ کوو د اری سیکنډ الیمنٹ بیا داسي د بیا انکریمنټیشن کیږي پوینټر به د اری تھرډ الیمنٹ چې کوم میموري ایډرس ته موږ سره ډیټیکټ کوي سٹور کوي وای د نیو ویلیو اف د پی ویل بی 200 پلس 1 ملټیپلای وذ 2 دا 200 زموږ سره ته دی اولنې پر یاري کې دی اولنې الیمنٹ ایډرس ته 1 مطلب انکریمنټیشن بای 1 کیږي او 2 ملټیپلای وذ 2 مطلب په دې سنس کې یو ښکار کړي چې د انټیجر زموږ سره 2 بایټس هغه څنګه کول په 2 کې ضرب ورکړي نو دلته موږ دا ښکارو کو چې دا دې 2 په ځای موږ 4 بایټس والو صحیح ده د زموږ سره 4 بایټس بیا راځي نو دا زموږ سره بیا 204 راځي مطلب نیکسټ لکه 200 شون بیا 204 دا په سیکوینس کې زموږ سره دغه کوم دی لکه مطلب 4 بایټس د شو پور د شو پور د شو تاسو بیا زموږ سره د 220 تر راځي صحیح ده په دغه سیکوینس کې او که په 2 کې تاسو ولې نو ګورل زموږ سره 200 دی بیا زموږ سره 200 راغلی 204 داسې زموږ سره په دغه 2 بایټس په تر باندې داسې انکریمنټیشن پرې کې شوی دی او زموږ سره چې کوم پوینټر دی پای هم پلس 1
بیا +2 +3 داسې by 1 ورته زموږ سره لکه اول 1 صحیح ده 0 نه 1 ته راغی بیا 1 نه زموږ سره 2 ته راغی بیا 3 ته داسې 4 ته and so on. اوس راځو خپل پروګرام ته. تاسو اوس په کوم چې یاره تیری تاسو ډسکس کوو زموږ سره پروګرامینګ څه کنسپټ دی. لیټ سپوز زما سره یو انټیجر یو ارې دی. لیټ سپوز زما سره ارې دی بچي یو سره 5 الیمنټ صحیح ده او بل زما سره د لپاره زه یو پوینټر څه کوم هغه هم ډیکلیئر کوم. پوینټر وزه څه کوم یو سټریک لیټ سپوز پی زما سره د پوینټر شو. اوکې دلته ساري دلته کاما. ها اوس داسې کار زه کوم چې زه سمپل اول یو میسج سی آوټ کوم. میسج سی آوټ کوم چې enter data یا وټ ایور څه enter data to array to the array که تاسو وټ ایور څه لیکئ صحیح ده. دلته سمپل مونږه یو چې کوم دی /n ولګو صحیح ده /s نه بیک کړو. اوکې ښه دلته اوس لیټ سپوز زه څه کوم زه د ارې ته ایلیمنټس وکوم. ارې ته ایلیمنټس د یوزر نه د پروګرامینګ د رن ټایم کې زه څه کوم د ارې ته څه ویلیو 5 ایلیمنټس لپاره یو ارې پکار دی موږ د یوزر نه څه ډیټا وایو چې د ارې ته ورواچي صحیح ده. د هغې لپاره څه کوم یو آی علامه د 0 نه سټارټ شو 0 انډیکس باندې او د دې څه کوم آی لیس آر ایکول ټو 5 4 بکو ساري د پوره پورې به زموږ سره څه وشي دلته ډیټا ورولېږي زموږ سره به په دې کې موږ انکریمنټیشن وکړو او د دې په باډي کې زموږ سره څه پکار دی دې په باډي کې موږ لیټ سپوز سی ان کوو. لیټ سپوز نو خو سی ان کوو موږ څه ته زموږ سره چې کوم ارې اف آی مطلب په اول زموږ سره په 0 انډیکس باندې څه ویلیو اساین شي بیا داسې چې کله دا زموږ سره ارې آی 0 دی نو په 0 انډیکس په وته د ارې ته ویلیو اساین شي بیا زموږ سره د امپلیمنټیشن وشي دا به 1 شي کنډیشن به ټرو ان د 1 او د پوره پوري چې کله د لاړ شو نو مطلب 5 ایلیمنټس زموږ د ارې ته څه شي هغه اساین شي صحیح ده. د هغې نه بعد زه یو میسج لیټ سپوز چې آوټ کوم او زه وایم چې یاره د ډاټا ان ارې آر او دا به څه کوم موږ داسې دلته هم چې کوم دی داسې نیو لاین والو صحیح ده. اوس زه څه کوم بچی د لوی شه زه سمپل بیا یو دا سمپل دا سټیټمنټ زه داسې کاپي کوم کنټرول سی اینډ هیر کنټرول وي صحیح ده کنټرول وي او داسې کار کوم چې یاره په دې کې دننه زه سی آوټ کوم. اوس دغه ډیټا سی آوټ کوم خو د پوینټر په ترو سی آوټ کوم صحیح ده. زه سی آوټ کوم زموږ سره زموږ کوم پوینټر دی صحیح ده نو زموږ پوینټر پی پوینټر دی زموږ سره که نه دغه پوینټر ما څه کو دغه ځای اوس سی آوټ کوم او د هغې نه بعد زه اینډ اپ لاین لګوم. اینډ اپ لاین مطلب زموږ پوینټر موږ ډیکلیئر کړی خو دلته پکې موږ یو سټیپ مس کو چې دی خپل پوینټر ته د پی پوینټر ته موږ د ارې څه کو د ارې ورته موږ څه کو ته بس اساین کو. د دې سټیټمنټ باندې تاسو ما پوه کړئ چې یاره ترې ارې کې زموږ سره کوم فرست ایلیمنټ دی دا چې کوم میموري اډرس دی هغه موږ د پوینټر پی ته څه کو اساین کو. اوس زه څه کوم زه ماسټر ایک پی ولګوم مطلب دا چې یاره د پوینټر کوم اډرس هولډ کړی دی هغه متعلق په چې هغه زموږ سره د ارې د فرست ایلیمنټ دی چې که د پوینټر څخه کوم اډرس هولډ دی په دغې کوم اکچوال ویلیو پرته هغه ما څه سی آوټ کړه دا زموږ سره په فرست ایلیمنټ باندې چې کومه ویلیو صحیح هغه زموږ سره پرته هغه موږ ته سی آوټ کړي او دوی نه بعد به سمپل موږ څه وکړو زموږ سره چې زموږ دا کوم پوینټر دی صحیح ده سټریک پی مطلب دا چې دغه پوینټر به دغه اډرس به موږ څه کړو دا موږ انکریمنټ کړو مطلب زموږ سره دا پی چې څه اډرس وي او بیا موږ انکریمنټ کو مطلب لیټ سپوز موږ سره 200 دی په دې کیس کې نو موږ سره بیا څه شي هغه انکریمنټ شي 201 بشي او په 201 اډرس باندې په میموري کې پاره کې کوم څه پراته میموري لوکیشن باندې دا موږ ته سکه موږ سمپل سی آوټ کی. لیټس رن د پروګرام او دلته کې موږ څه کوو یو آغاز سیوا کوو لکه دا موږ سره زموږ د پار لوپ لپاره شو او دا موږ سره د مین دغه لپاره شو صحیح ده. اوس دا پروګرام موږ څه کوو دا موږ رن کوو تاسو کته شي چې زموږ سره ریزلټ راغی موږ ته وایي چې یاره انټر ډیټا ټو د ارې لیټ سپوز انټر کوم ها دا څه کار کوو دا زموږ سره / here and here as well. Okay, let's run the program. په دې دوانو کې زه یاره دا زما یو کمزوري چې په دې سلیش کې زه لږ غلطېږم په فارورډ او بیکورډ کې صحیح ده. اوس لیټ سپوز د ارې د زه ایلیمنټس زما سره لیټ سپوز 90 شو په ارې په فرست سیکنډ ایلیمنټ زما سره لیټ سپوز دا دی په تھرډ زما سره دا دی او لیټ سپوز په 4 انډیکس زما سره دا ډیټا پراته ده نو اوس دلته په کې لیټ سپوز یو دا اسکیپ سیکوینس چې کوم دی دا پکې اډ کړم د اینډ لاین په ځای پکې اسکیپ سیکوینس ور واچوم نو هغه زموږ سره داسې چې ډېر خوند به وکړي صحیح ده. اوکې نو د دې مطلب دا شو چې زموږ سره بغارې هغه ایلیمنټس بیرته موږ ته داسې په سیکوینس کې موږ ته شو شي. اوس لیټ سپوز د ارې ته زه څه ایلیمنټس لیټ سپوز ما ورته اینډ لاین اوکې 9 8 55 60 اینډ دا سیلیکټ سپوز د ما انټر کړل دا اوس کته شي دا چې کوم ډیټا اوس موږ د پوینټر
لکه موږ د پوینټر په تور باندې څه کو د ارې چې کوم ایلیمنټس هغه ډیټا موږ ارې چې کوم دا موږ اکسس کړو سب پوینټر په تور باندې زموږ نن کنسپټ سو هغه زموږ نن ټاپک سو هغه هم دا چې را موږ د ارې چې کوم ایلیمنټس در پوینټرز په تور باندې څه اکسس کو تاسو کته شي په اونلی ایلیمنٹ موږ څه کړی ارې ته 9 اساین کړم سره 9 دی په 1 انډیکس ورته 8 اساین کړی 8 دی په انډیکس 2 باندې سره دا ټول تاسو کته شي 4 انډیکس پورې زموږ سره چې موږ کارې ته کوم ویلیو زموږ سره پرتی وي هغه موږ د پوینټرز یوز ټو د پوینټر په تور باندې څه وکړو ګوره تاسو کته چې دلته موږ درې پوینټر په تور باندې دا ډیټا موږ څنګه دام دارې نه سکلا غ پرنټ لا دا زموږ نه کلاس امید لرم چې کلاس تاسو خوښ شوی دا کنسپټ باندې هم پوه شوی سو هم هغه پکې تاسو څه کويري څه کنفیوژن په کمنټ کې بالکل تاسو کولای شئ ټایم راکول جهان منه د لیلف